د پاکستان په ناکراره ایالت بلوچستان کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د پنجاب ایالت 9 اوسیدونکو په ګډون 11 کسان وژل شوي او 15 نور کسان ټپیان دي. د نوشکی سیمې پولیسو افیسر علابخش بلوچ خبریالانو ته ویلي چې پیښه له نوشکی ښاره نږدې 6 کیلومتره لرې شوې ده. پولیس چارواکي وایي د پاکستان پنجاب څو اوسیدونکي په یو بس کې تلل چې له ګاډي کوز کړل شوي او وروسته پرې ډزې شوي دي. پولیس وایي وسلوالو هغه بس ګاډی په یو غرنۍ سیمه کې درولی چې دغه وژل شوي کسان یې د بلوچستان له مرکز کوټې د ایران تفتان ته لیږدول. وژل شوي کسان د پنجاب منډي بهاودین او ځینې نورو سیمو اوسیدونکي شامل وو. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بګټی په نوشکی کې د مسافرو وژل کېدو پیښه غندلې. نوموړی دا یو غیر انساني عمل دی او داسې جرم دی چې د بخښنې وړ نه دی. د هغې په خبره ترهګر به خپل منطقي انجام وویني. अपना नहीं